دا کیسه د رحمان نامي یو هلک دی چې کوم په یو واړه کلي کې اوسېده. ډېر کال مخکې د رحمان پلار د کلي په یو جګړه کې وژل شوی و. هغې ورځې راسې رحمان ډېر یوازې شوی و او اکثر به یې خپل پلار ډېر زیات یاداوه. رحمان به د خپل مور سره د کور په کارو کې ډېر کومک کاوه. یو شپه رحمان دوی کور کې ډېر عجبه واقعه وشوه. ډېر ناوخته رحمان دوی د کور په دروازې باندې دستک وشو. چې رحمان ور خلاص کړ نو ویې کتل چې باندې یو زخمي سړی ولاړ و. رحمان د دې زخمي کس سره مرسته وکړه او خپل کور ته یې راوستو. رحمان د دې کس ډېر خیال وساته چې شپه یې ښه تېره شي. سهار ټیم کې رحمان ډېر په غور سره دې سړي ته وکتل او ډېر زیات په غوسه شو. رحمان دا کس وپېژانده چې دا خو هماغه کس دی چې کوم د پلار وژلی دی. رحمان ته ډېره زیاته غوسه ورغله او غوښتل یې چې دا کس مړ کړي. رحمان ته خپل پلار ډېر زیات ور یاد شو او بار بار به یې دې کس طرف ته وکتل، خو بیا یې سوچ وکړ چې دا زموږ میلمه دی او باید زه یې قتل نه کړم. رحمان دې کس له اوبه راوړې او ورته وویل چې په ارام شه. دا کس یودم پاڅېده او پوه شو چې رحمان په ټوله خبره خبر شوی دی. دې کس د رحمان نه معافي وغوښته او ویل چې ډېر زیات پښیمان یم پې. رحمان ورته ویل چې ته زما میلمه یې او زه هېڅ حق نه لرم چې تا مړ کړم. ورته ویل چې تر څو ته زما کور کې تا ته زه هېڅ نه وایم، خو بس ته ولاړ شه. دا کس د رحمان د کور نه روان شو او رحمان ته ویل چې بیا دې طرف ته رانه شي. رحمان د پښتونولي د وجې نه دا کس معاف کړ او دښمني یې ختمه کړه ورسره. که تاسو دا ویډیو خوښه شوي نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.